د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو له لوري د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او یو شمېر ولسوالیو کې 78 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان تر نیول کېدو وروسته د درملنې په موخه د معتادینو 200 بستریز روغتون ته ولېږدول شوه. د امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقاني هلمند ملي راډیو ته وویل چې یاد نیول شوي معتادین به د څه بالا 4 میاشتو لپاره تر درملنې لاندې وي چې تر بشپړې روغتیا وروسته به خوشي او د خپلو کورنیو سره به یو ځای سي او د عامو وګړو په څیر به په ټولنه کې خپل اصلي ژوند ته ستانه سي. دغه 78 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان د مخدراتو توکو سره د مبارزې مدیریت له لورې نیول شوي وو چې په تېره اونۍ کې د همدې مدیریت اړوند 200 بستریز روغتون ته ولېږدول شوله چې د درملنې ترڅنګ به دوی ته زده کړې ورکول کېږي چې هغه دیني، عصري، حربوي او دغه رقم روغتیا ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده چې په ښه توګه هلته روزل کېږي او شاوخوا 4 میاشتې هغه موده ورته ټاکل شوې ده. وروسته تر 4 میاشتو بیا ډاکټران د دوی وضعیت ګوري، که چیرې وضعیت یې ښه و یعنې هغه نشه او د دغه شیانو څخه دوی راګرځېدلي وه بیا خپلو کورنۍ ته سپارل کېږي، او که چیرې بیا هم وضعیت یې سم نه و، ناسم و، بیا هلته بیا دوی حالاتو ته په کتلو سره یو څه وخت نور ورکوي چې وروسته ښه سي او خپلو کورنیو ته یې بیا سپاري. همداراز حقاني زیاته کړې چې په یاد روغتون کې د درملنې ترڅنګ حرفوي، دیني او عصري زده کړې هم یادو کسانو ته ورکول کېږي ترڅو د بشپړې روغتیا وروسته ورباندې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد مدیریت له لورې زرګونه کسان د درملنې په موخه یاد روغتون ته لېږدول شوي او تر بشپړې روغتیا وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.